سلامونه لیدونکو، ارمان هم را سره دی. ارمان، بند امیر خو ښکلې فضا ده. څوک چې دلته راځي چکر ته څه کوي؟ باید هغه ځای پاک واوسي، نظافت پکې باید مراعات شي. لکه څنګه؟ یعنې څه سوي دي؟ دومره ښکلي ځای کې او دومره ښکلې فضا کې بیا هم په دې پاکو اوبو کې بوتلونه دي که کاغذونه دي نظافت نه مراعاتوي او دلته په اوبو کې اچوي چې محیط هم خرابوي او د هغه ځای ښکلا هم بې خونده کوي. ودان صاحب څه نظر لري نظافت په برخه کې؟ دلته چې زه ګورم ډېر خلکو چکر ته چې راغلي چېرته چې خوراک کړی دا څه شی چې خوړلي دي هغه هلته پرېښي دي. تاسو څه نظر لرئ په دې برخه کې؟ تاسو دا ځای ولیده، ښکلا مو ولیدله، البته موږ د دې ساتنه باید دا ټول طبیعت دی ښه، او چې څومره په طبیعت کې د انسانانو لاس رسېږي هغونه به یې خرابي کوي. متاسفانه زما په نظر اوس دې ساعت کې فکر کول دغه کاغذونه وګورئ، دا ډېر ساده کولی شي موږ ټیم ټول کړو، ولې که هر یو خپله برخه خپله ونډه ونه غورځوي، یعنې په دې معنی چې هر ځای چې وي که هغه طبیعي پارک وي، که هغه ستاسو کور وي، که هغه ستاسو کوڅه وي، پاک پاتې کېږي. خپله ونډه مه غورځوئ او خپل په اندازه باندې خپل استکان راټول کړئ، همدومره چې وکولی شئ خلاص دا ځای پاک شو. دا ځای پاکېږي. مننه. هیلهمند یم هغه دوستان یا هغه وطنوال چې دلته راځي چکر ته کوشش وکړئ چې نظافت کې ډېره جدي پام وکړئ. او ناصري صاحب راسره دغه وایي چې بس تاسو نظر تاییدوئ او که څه نظر لري؟ والله چې زه راغلم اولنی شی خو ته ټول طبیعت ډېر ښایسته و او په ضمن کې چې یو شی نو ډېر ناراحته شوم، هغه په هر ځای کې پلاستیکونه غورځېدل وو او بې مناسبه هر ځای کې د هندوانې او د خټکي پوستکي اچول وو چې دغه د موږ او تاسې متاسفانه فرهنګ ډېر کمزوری دی. شهرسازۍ یا پاک نگه داشتن هغه طریقې چې ورته وایي نو محیط زیست ډېر مهمه ده. نو زه فکر کوم که هر یو خپل هغه مسؤلیت ادا کړي نو فکر نه کوم چې دغه پلاستیکونه چې دلته پراته دي دا دلته مناسب ځای کې پراته واوسي. یعنې موږ باید دې کې ټول ګډون ولرو، څوک چې راځي نظافت باید مراعات. ځکه زه چې نن راغلم سبا چې په دې حال کې زه وینم چې دا حال دا رقم ده، سبا زه نه راځم، ځکه طبعا زه ناراحته کېږم له دې حالت نه. نو مناسبه نه ده چې دا کار موږ خپله ترسره کول، زه واجب په ما باندې ده چې زه دا کار وکړم. مننه ډېره زیات.